د هیواد د سترې محکمې د ځانګړي حکم له مخې د اسد 40مې خپلواکۍ ورځې په مناسبت د ننګرهار مرکزی زندان سلګونه بندیانو ته عفو او تخفیف ورکړل شو. د ننګرهار مرکزی زندان رئیس وایي د سترې محکمې په دغه حکم کې 393 بندیانو ته عفو او 220 نورو ته د بند موده کمه شوه. څرنګه ستاسو معلومات دي د اسد 40مې په مناسبت د سترې محکمې د ځانګړي حکم په اساس باندې د ننګرهار مرکزی زندان 393 کسانو ته عفو او 216 نورو بندیانو ته تخفیف ورکړی شوی و چې نن ورځ د یاد زندان څخه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خوشي شول. له بنده خوشي کېدونکي بندیان د اسلامي امارت له مشرانو مننه کوي چې دوی ته عفو وکړه او په خبري راتلونکي کې به هیڅ ډول جرم نه ترسره کوي. زما یو کال کېدو او اوس فلحال د ننګرهار مبس کې یو کال کېدو 10 میاشتې مو شو 2 میاشتې تخفیف ما ترغه زبرات شوم کې د اسلامي امارت نه ډېر خوشاله یو چې موږ په دې حالاتو کې خوشي وو. زه په ننګرهار مابس کې 6 میاشتې قید وم نو الله نه ډېر خوشاله یم پوه شو چې دا فرات رااله پوه شو او امارات اسلامي نه موږ ډېر خوشاله پوه شو چې په مابس کې د نن او بهر موږ د ډېر سہولتونه او ډېر دغه برابر کړي دي پوه شو هم زندانیانو ته هم بهر خلکو ته په خپل وخت منځونه مدرسه او داسې نور هیوادوال نم دغه هیله ده پوه شو چې غلط ونه ګرځيږي غلط پکې نه یو پاسيږي پوه شو نه په نشئی موادو کې نه په بل څه کې نه په نور جنایي جرمونو کې خدا نه خسته خزوان به مابس ته روان دلته به پروتي او قیدی وي نو هیوادوال نم دا غوښتنه د پوه شو خپل ملک سره په خپل دغه سره خجون وکي خود خو مختلال شي. د زندانونو چارو تنظیم اداري نظامی موین چې دغه بندیانو خوشی کېدو مراسمو تراغله وایي زندانونه اوس د شکنجو ځای نه بلکې د تعلیم او اصلاح مرکزونه دي. نو واقعا تاسو ته هم معلومه ده ملت ته معلومه ده او الله ته بهتره معلومه ده چې اوسني زندانونه په مدرسو بدل شوي دي او بلکې موږ د دوی نوم بدل کړی دی. موږ دوی ته د زندانیانو په نام غږ نه کوو موږ دوی ته د دې مدرسې طالبانو په نام غږ کوو. نننۍ غونډه کې تاسو شاهدان وئ چې کله دوی موږ رخصتول موږ دوی ته د دې مدرسې د فارغینو لقب ورکړ نه د دې زندان د رهایي. د یادوینده چې تیرګي هم د اسلامي امارت مشرتابه د ځانګړي شفقت لمخې له زندان څخه ډیری زندانیان آزاد او یا هم په بند کې تخفیف ورکړل شوی.